د قرآن کریم د 10 سپارې 28م سورت سورة الفیل سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 15 آیات او 1 رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. آیا نه دی لیدلی تا یعنی نه خبر ته چې څنګه معامله وکړه رب ستا یعنی الله جل جلاله په اصحاب پیل یعنی د خاوندانو د پیل چې ابرها او د هغه لښکر دی یعنی خبر یې ته. آیا نه وګرځوي میکر یعنی چم د دی چې نړول د کعبې و په گمراهی کې یعنی په تاوان کې د دی او ویل جل یعنی راوایستول الله جل جلاله پر دی باندې یو خاص قسم مرغان ټولی ټولی وشتل به د مرغانو دغه ابرها او د هغه لښکر په ډبرو باندې چې د خټو څخه جوړې سوي ډبرې او په اور پخ سوي وي. نو ویې ګرځول الله جل جلاله دغه ابرها او د هغه لښکر چې د فیلانو په واسطه باندې د کعبې شریفې نړول غوښتل په شان د هغه وشو خوړل سو چې اشاره ده په دې آیت سره د دې د عذاب سختوالي ته او د دې و هلاکت ته.